بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوٹ دریمه برخه دا موږ سره د نوټس دریمه برخه ده، اخري برخه ده. نوټ به انشاءالله ختمیږي او په دغه برخه کې به ډیر مهم معلومات تاسو ته وړاندې کوو. کله چې تاسو د دغه کلمو سره مخ کیږئ، تاسو ته به مخکې د مخکې نه معلومات وي او مشکل به مو حل وي. ولسم تا په دوه ډوله ده. اول دې ته مطلقه تا وایي. عامه تا چې کوم ګوري الف با تا سا دې کې چې کومه تا ده دې ته وایي مطلقه تا. دویم ګول تا، دې ته مربوطه تا وایي. ګول تا ته مربوطه وایي، عامې تا ته مطلقه تا وایي. اتلسم نون قطنی، د تنوین نه جوړ شوي هغه مکسور نون ته وایي چې د ساکن حرف سره د تړلو لپاره کسره ورکول کیږي او په قرآن کریم کې د کوچني نون په شکل لیکل شوی وي. تاسو به په قرآن کریم کې په بعض ځایونو کې کوچنی نون لیدلی وي چې هغه د دوو کلمو تړلو لپاره راځي. دغه شان د مثال په تبارک الذی کې هم موجود دی، سورة یوسف کې هم موجود دی، همدغه شان په بعضې نورو ځایونو کې هم شته دی. راځئ چې قطن زده کړو. قطن څه ته ویلی شي؟ قطن په عربي کې مالوچو ته وایي، ځکه چې د مالوچو په واسطه د کشتۍ سوري بندیږي او د تختو ترمنځ وصل راولي. دغه نون هم د دوو کلمو ترمنځ وصل پیدا کوي. قطن وایي مالوچو ته. مالوچ څه کوي؟ مالوچ په واسطه باندې د کشتۍ سوري بندیږي او تختو ترمنځ وصل پیدا کیږي. دغه شان دغه نون هم د دوو کلمو ترمنځ وصل راولي. 19 د لین حرفونه دوه دي، واو ساکن او یا ساکن، چې د دواړو مخکې حرف مفتوح وي. واو به هم ساکن وي یا به هم ساکنه وي، خو شرط پکې دا دی چې مخکینی حرف باندې به زبر وي. دا د لین حرفونه شو. د مد حرفونه دا و چې واو او یا به ساکنه وه، واو نه مخکې حرف باندې به پیش و او یا نه مخکې حرف باندې به زیر و، هلته مده حروف و. نو دلته چې دی د لین حرفونه دي ځکه چې مخکینی حرف باندې زبر دی. مثال چې راتلی شي خوف، قریش. ګورئ دغه شان ده اوږدېږي. وقف څه ته وایي؟ درېدلو ته وایي. یعنی کله چې ستا اواز او سا دواړه ودرېږي دې ته وایي وقف. وصل یو ځای کولو ته وایي. وصل مطلب یو ځای کول. مثال ته چې دوه آیتونه دي، دواړه آیتونه زه په یو سا کې ویمه، نو ما دغه یو آیت د بل سره وصل کو، یا یوه کلمه د بلې کلمې سره وصل کول او جنګول. سکته څه ته وایي؟ اواز درېدل خو سا جاري ساتلو ته وایي. سکته مطلب چې ستا اواز ودرېږي خو سا دې جاري وي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره د نوټس دریمه برخه، اخري برخه. را روان درس به انشاءالله رموز اوقاف وایو.